الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. زما د اسلام عزتمندو سامعینو حاضرینو مسلمانانو ورونو، منځ کول د اسلام په ارکانو کې یو بهترین رکن دی. پس د لا اله الا الله نه انسان چې کامیابیږي او انسان ته چې مخکې څومره لارې دي د آخرت او د قبر دا ټولې چې اسانیږي نو هغه په منځ باندې. د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی، سردار دو کونین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. په ورځ د قیامت چې د انسان سره اولنې حساب کیږي هغه به د منځ باره کې کیږي. که په منځ کې کامیاب شو نو مخکې چې څومره سوالات دي د هغې کې به رب العالمین بیا کامیابوي، او که د منځ پیپر د منځ پرچا د منځ امتحان کې ناکام او فیل شو نو مخکې چې څه دي په هغه ټولو کې به دی فیل کیږي، ناکامیږي به. نو زما عزتمندو ورونو، پس د لا اله الا الله نه د مسلمان اسلام د مؤمن ایمان دا په منځ پورې تړلی دی. مخکې جمعه کې د الله په فضل او کرم سره موږ دا مسله بیان کړه د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې څوک منځ نه کوي دا مسلمان نه دی، دا کافر دی، او دا فتوا دا د الله د کتاب او د پیغمبر د احادیثو فتوا ده، دا د کم مولا، دا د کم واعظ، دا د کم امیر صاحب، دا د کم مذهب والا، دا د کم جماعت والا فتوا نه ده. سردار دو کونین فرمائی: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. منځ چې دې پرېښودو اگر که کلمه دې ویلې وي، اگر که ته حجونه کې، او اگر که ته زکاتونه ورکې، او ته نور نیک اعمال کې، خو چې منځ نه کې او بېلمازی، نو دا یو عمل هم تا ته فایده نه در رسوي، د جهنم نه دې نه بچ کوي. دې وجې نه پیغمبر ځکه فرمایي چې اول حساب د انسان سره هغه د څه باره کې کېږي؟ د مونځ په باره کې کېږي. نو زما عزتمندو ورونو، دا معمولی مسله مه ګڼئ، دا ډېره سخته مسله ده. مونځ پرېښودله، خپل کورونو کې هم دا دعوت عام کول پکار دي. پلار له پکار دي چې په خپلو بچو زور راوړي چې بچیا ته ولې منځ نه کې، وی وهي، وی ټکوي، نصیحت ورته وکړي، کور نه یې وشړي. ځکه منځ باندې فرق چې دی، پیغمبر فرمایي: بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاة. د هندو او د مسلمان په منځ کې فرق په منځ باندې. هغه مسلمان نه دی چې منځ نه کوي. زما عزتمندو ورونو، دغې ته ورته مسله نن بیانو د الله په اذن، د الله په توفیق، د الله په مدد سره، د پیغمبر د احادیثونه، د قرآن د آیاتونو نه نن یوه ښکلې مسله بیانو. او دا انداسې مسئله ده چې زمونږ او ستاسو پښتانه ملګري په دې کې سست دي.
حالانکه دا داسې یو عمل دی چې د دې په کولو انسان ته ډېرې اوچتې درجې میلاویږي. په پرېښودلو انسان ډېر د سخت تاوان سره مخ کېږي، ایون د سختو عذابونو سره مخ کېږي، د بې برکتۍ سره مخ کېږي، د مصیبتونو، تکلیفونو، کړاوونو، امتحاناتو، بې امنیو، داخلي جګړو، په خپل کور کې اختلاف، دا ټول چې پیدا کېږي نو وجه یې دا ده چې دغه عمل مونږ او تاسو په هغې کې سستي کوو. هغې ته څه ویلی کېږي؟ صلات الجماعه. مونځ خو فرض دی په نارینه باندې او په زنانه هم، خو فرق په نارینه او د زنانه په مونځ کې دا دی چې نارینه باندې مونځ فرض دی خو په جماعت کې، په مسجد کې به دی جمع کوي، دی به جماعت ته راځي. جماعت ته چې دی راغی او مونځ یې وکړو، د ده مونځ هغه الله رب العالمین ته قابل قبول دی چې نور ارکان او خشوع او خضوع او د پیغمبر په طریقه باندې دا مونځ وشي. او اسلام عموما د اتحاد د اتفاق دین دی. په ټولو کارونو کې اسلام دا کوشش کړي چې دا مسلمانان سره څنګه یو شي. د دې وجه نه دا 5 منځونه په ورځ کې چې 5 ځل د کلي خلک په جومات کې راجمع شي، د یو بل حال احوال نه خبر شي. په جمعه کې یو غټه جلسه جوړیږي چې هغې ته د جمعې منځ وایي. بیا په کال کې 2 غټې جلسې جوړیږي، غټ غټ اجتماعات وي چې یو ته وړوکی اختر وایي او بل ته غټ اختر وایي. دا ولې دا اجتماعات؟ بیا د دې نه غټه اجتماع په میلیونونو انسانان، په لکونو انسانان د حج په موقع راجمع کیږي. دا ولې؟ وجه دا ده چې دا مسلمانان سره په خپلو کې متفقه، متحده، د ورورۍ په شکل باندې وي چې خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وي. نو د دې وجه نه مونږ او تاسو باندې دا مونځ فرض دی زما عزتمندو ورونو، خو دا په جومات کې. او دا مسله دا د زړه په غوږونو واورئ، ځکه مونږ او تاسو دا مسافر چې یو په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په ملیشیا کې، په نورو ملکونو کې مونږ نه دا سستي ډېره کېږي، د جماعت او د مونځ اهتمام ډېر نه کوو. کورونو کې خو راته خلک په تمه وي چې حاجي صاحب دی عمرې له تللی دی، ځکه چې د حرم سره تصویر، د کعبې سره تصویر، په مینا کې تصویر، او دا ټول عزیزانو ناروا کارونه دي. خپل عبادت هغه ټولې دنیا ته شو کول، احرام دې لا اچولی نه وي، ټولې دنیا ته شیر کړه چې حاجي صاحب عمرې له لاړو. دې کې څه مقصد دی ستا؟ دې باندې خو څه خیر مرتب نه دی سوا د دې نه چې خپل مخلوق ته ته ځان ښې. رب ته دې ځان ونه ښوده، رب ته دې ژړا ونه کړه، رب ته دې فریاد ونه کړو. ډېر پکې لا داسې وي لاسې پورته کړی وي چې لاس به پورته کم ته رالی یو تصویر واخله چې زه خو ډېره دعام کومه. زما عزتمند ورونو، عمل به کوئ صرف او صرف د چا دپاره؟ الله دپاره کوئ، د شیطان دپاره، د دنیا دپاره، د شهرت دپاره، د فیسبوک د فالورز دپاره، ملګرو دپاره، په یوټیوب باندې د شهرت دپاره، دې دپاره به نه کوئ، بلکې د الله د رضا په خاطر باندې د اعمال کول پکار دي. غرض مې دا چې مونږ او تاسو مسافرو پسې دا شیطان ډېر راپسې دی. وجه دا ده کله چې سړی په کلي کې که خیل هم کړی وي نو زنانه ورته وایي چې زه سړی لاړ شه کور ته، کور کې هلته ناست لږ جومات ته لاړ شه. نو هغې مجبوره کي خپل واړه واړه بچي وګوري چې هغه جومات ته روان وي، دله شرم او حیا ورشي چې دا خو زما د 2 کالو، د 10 کالو، د 11 کالو بچی دی چې دا جومات ته ځي، زه ولې نه ځم؟ دلته دا پیغور نشته، دا غیرت نشته، نو شیطان مونږ راګیر کړي یو. نو زما عزتمند ورونو، مونږ مسافرو له خاص کر او ټولو مسلمانانو پښتنو له عام طور باندې په دې مسئله باندې ډېر غور او فکر پکار دی. واورئ د الله پیغمبر څه فرمایي. د ټولو نه اول خدا خبره واورئ چې مونځ په جمع باندې فرض دی، سنت نه دی. بنا بر قول ارجح، د علماو د قول مطابقه دا فرض دی، ځکه د مونځ په جمع پرېښودل دا ګوره ګناه کبیره ده. څه مطلب؟ چې یو سړی مونځ هم کوي او ګناهګار هم دی. یعنی کور کې چې ته مونځ کې او جمع له نه راځي نو ته په ګناه کبیره کې اخته یې، او دا به وروستو انشاءالله په دلایلو باندې
او د دلایلو په رڼا کې به دا خبره ښه واضحه کړو د الله په اذن سره. نو زما محترم ورونو، الله قرآن کې فرمایي امر یې کړی خپلو بندګانو ته چې منځونه خو وکئ، خو ورکعوا مع الراکعین. ای زما بندګانو اقیموا الصلاة، منځونه کوئ، خو د منځ د قبولیت دپاره د نارینهو باندې دا شرط دی چې دا به په جومات او په مسجد کې منځ کوي. ورکعوا، رکوع کوئ، منځ وکئ، مع الراکعین، دغه خلکو سره چې هغه په جمع باندې منځونه کوي، په جمع منځ وکئ. دا امر چا کړی عزیزانو؟ الله تعالی دا امر کړی مونږ او تاسو ته. حدیث کې راغلی دی، صحیح روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد الا من عذر. دا هغه سړی منځ نه کیږي. عبدالله ابن عباس به ترجمه هم داسې کوله، امام ابن تیمیه رحمه الله، چې منځ دې نه کیږي چې بغیر د عذر ته په کور کې یا په دیره کې یا د کار په ځای کې منځ کې او جومات ته نه راځي، او جومات ته تر رسیدی شي اذان اوري، نو منځ دې نه کیږي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو روایت کې راځي، تاسو څه سوچو کې دې حدیث کې، دا روایت مسلم کې دی. اتى النبي رجل اعمى، یوړون سړی پیغمبر ته راغی چې د الله پیغمبره انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، زړون دی ما ته لار نخکاری او داسې یو څوک نشته چې ما جومات ته ورسوي، ما د لاس نه ونیسي جومات ته مې ورسوي. نو هغه د پیغمبر نه وغوښتل ان يرخص له فيصلي في بيته، چې ما ته اجازه راکا چې زه په کور کې منځ وکم. نبی علیه السلام ورته اجازه ورکړه. خو فلما ولا چې دی روان شو، کور ته روان شو، आवाज ورته وکړو یا عبدالله، ای د الله بنده، ای زما امتی، هل تسمع النداء. دا خو ټیک ده چې نظر دې کار نه کوي، ړوند دې په سترګو باندې، خو دا غوږونه دې کار کوي، اذان اوري. هغه ورته ویل او د الله پیغمبره. نو نبی علیہ السلام ورته ویله فاجب، نو بیا اجازه نشته. وګورئ، ړوند سړی چې لاره ورته نه ښکاري او څوک ورسره شتم نه، د الله پیغمبر ورته اجازه ورنکړه. بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام ولی اول اجازه ورکړه وروسته یې ورنکړه. بیا نبی علیہ السلام خپله په بعضو حدیثو کې دا الفاظ ذکر دي چې فسارني جبریل به آنفا، اوس ما ته جبرائیل د الله د طرفه راغی او ما ته وویله چې اجازه نشته. نو د جمع منځ پرېښودل د ړوند دپاره اجازه نشته زما عزتمندو. نو مونږ او تاسو دپاره به دا اجازه وي؟ نه زما عزتمندو ورونو. د دې وجه نه یو حدیث کې داسې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، مسلم شریف کې دا روایت دی د ابو هریره رضی الله عنه، چې لقد هممت ان آمر بالصلاة، ما اراده وکړله چې زه منځ باندې ادرېږم، یعنی جماعت ادرېږي، فتقام ثم آمر رجلا، خو زه به داسې وکم بل سړي ته به ووایم چې ته مخکې شه او خلکو ته منځ وکړه. ولې؟ زه به ثم انطلق معي برجال معه حزم من حطب، چې زه به ځان سره هغه نوجوانان تکړه تکړه دا به بوزم او چې هغوی سره ډېر لرګي وي، څه دپاره؟ الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، چې د هغې خلکو دیرو ته لاړ شم، د هغې خلکو کورونو ته لاړ شم او د هغې کورونو ته اور واچوم چې څوک اذان اوري او جومات ته نه راځي. نو ګورئ، پیغمبر چې اراده د کور د سوځولو کوي، د سنت په پرېښودو یې نه کوي، د فرضو په پرېښودو باندې کوي. دومره سخت وعید زما عزتمندو ورونو، پیغمبر داسې سخته اراده کړې وه. نو د دې وجې نه منځ پرېښودل چې کوم دی، امام ابن حجر الهیتمی په الزواجر کې لیکلی دی چې دا ګناه کبیره ده. منځم کې او ګناه کې مختی، چې کله په دیره کې او کله په کور کې بغیر د عذر. عذر دا دی چې ته جومات ته رسیدګي نشي کولی، خوا کې د جومات نشته دی. عذر دا دی چې یریږي چې څوک به مې ولي دشمنیانې وي. عذر نور اعذار، خپې دې ماتې وي، بیماري، دا اعذار دي. خو بغیر د دې عذرونو نه زما عزتمندو ورونو
ګوره جمع پرېښودل چې کوم دي دا صحیح کار نه دی. او بله خبره اورئ، په جنگ کې، په میدان د جنگ کې چې ستا مخې ته دشمن دی، د دشمن څومره خطره وي، اینی ټایم دشمن ته ګوري چې زما دا دشمن غافل شي او لږ شان په خپلو کارونو کې اخته شي، نو زه پې حمله وکم. په دغه ټیم کې دا د جمع مونځ معاف دی؟ سوال لري، معاف دی؟ دا په دغه ټیم کې نه دی معاف، دی ته صلات خوف وایي. الله رب العالمین په سوره نساء آیات نمبر 102 دی، فرمای رب العالمین وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبره چې ته کله د دې خلکو سره وې او د دشمنانو د حملې خطره هم وي، مخې ته دشمن دی، بیا به هم ګوره د جمع مونځ به نه پرېږدې. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یوه ډله دې تا سره په جمع باندې ودرېږي. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، او خپلې اسلحې دې ورسره په مونځ کې هم وي. ګورئ مونځ کې ګوره یو شیز راخستل، کته کول، پورته کول، دا جایز دي؟ نه دي. او په جنگ کې، په میدان د جنگ کې دا ټول کارونه هم کوه په مونځ کې، او بیا به هم د جمع پرېښودل نشته. الله په هغې ټیم کې امر کړی دی. او مونږ او تاسو قلارې یعنې ښه بېغمه په کور کې، په دیرو کې، په دې ګرمو کمبل او بسترو کې پراته یو، او دا غم زمونږ سره نه وي چې لاړ شو دې جومات ته دا د جمع دا مونځ دا وکړو. زما عزتمند ورونو، د دې وجې نه کوشش دا پکار دی دا دین زده کول، دا داسې سیمپل ساده نه ګڼل چې ستا څنګه خوښه وي، ستا څنګه مرضي وي، همغه شانتې به ته عملي کې. او فضیلت واورئ زما عزتمند ورونو، دې عمل کې څومره فضیلت دی. صحیح روایت کې راغلی مسلم شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی، وی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. یو انسان چې جماعت تراشي او په جماعت کې په جمع باندې مونځ وکړي، دغه انسان له الله رب العالمین د دې یو مونځ د 20 منځونو اجرونه ورکوي، لکه تا چې 20 منځونه کړي. بعض روایتو کې راغلي ب25 درجه، لکه 50 منځونه چې وکړي. نو موږ دا یو مونځ دا پکار دی که نه 50 پکار دی چې په یو ټیم کې الله تعالی دومره اجرونه درکوي، دومره زیات اجر دی پکې زما عزتمند ورونو. چې جماعت کې جمع څومره ډېره وي نو 20 درجې، چې لږه وړه جمع وي نو 100 درجې، 50 درجې، او دواړه صحیح احادیثو کې راغلي دي. دارنګې زما عزتمند ورونو په یو روایت کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي، دغه حدیث په بخاري کې دی چې صلاة الرجل فی الجماعة، په جمع چې سړی مونځ کوي، دا د هغه ځان له مونځ نه چې په کور کې کوي، علی صلاته فی بیته، 50 درجې ته دا مونځ دا اوچت دی. ولی اوچت دی؟ په روایت د بخاري کې وجم ذکر ده، وذالک، دا د دې وجه نه انه توضأ، چې دې سړي اودس وکړو په کور کې، فاحسن الوضوء، ښکلی اودس یې وکړو، یخني برداشت کړله، ګرمي برداشت کړله، ثم خرج الى المسجد، جماعت ته روان شو، لا یخرجه الا الصلاة، او هیڅ مقصد یې نشته سوا د دې نه چې دی دا مونځ وکړي، د مونځ نه علاوه بل مقصد نشته، د الله د رضا دپاره دی د کور نه را روان دی. پیغمبر فرمایي لم یخطو خطوة الا رفعت له بها درجه، دې قدم نه اخلي مگر الله رب العالمین ورله یوه نیکي ورکوي، او یوه ګناه ورته معاف کوي، یوه ګناه ورته معاف کیږي. په قدم په قدم نیکی ده، او قدم په قدم درته ګناه معاف کیږي. په بعضو احادیثو کې داسې دي الفاظ چې ذاهبا وراجعا، چې جماعت ته روانم یې نیکي دي کیږي، او چې واپس به کور ته را روانم بیم قدم په قدم باندې نیکي، او قدم په قدم باندې د ګناه دې معاف کیږي. په روایت د ابو داود کې داسې دي، دا ډېر ښکلی حدیث دی، دا واورئ. نبی علیه السلام فرمایي چې من خرج من بیته متطهرا، څوک چې کور کې اودس وکړي، دې حدیث نه دا معلومیږي چې دا اودس په کور کې غوره دی، ځکه یو باعث وي په انسان باندې یو شوق چې دا کور هم برکتي شي، دا دیره هم برکتي شي، چې څوک په کور کې اودس وکړي او دې کور نه راووتو الی صلاة مکتوبة، فرضي مونځ دپاره، نو فاجره کاجر الحاج المحرم. وګورئ دې روایت ته،
دومره اجر کیږي لکه حاجی چې د حج د پاره احرام تړلی وي او حج ته روان وي. دا صرف په دې رفتار باندې قدم په قدم نیکی چې کور ته واپس راځي نیکی او د حاجی عمره اجر دی کیږي. یو حج باندې خلک څومره خرچه کوي؟ په لکونو په زرګونو ریالونه ډالر لګي چې حاجی صاحب شمه. الله رب العالمین د تفریح هر ورځ د اجرونه درکوي. په روایت د بازار کې یو بل اجر ذکر دی. نبی علیہ السلام فرمایي من خرج من بیته چې څوک کور نه وځي او اودس کوي او جمع روان وي فاجره كاجر المرابط في سبيل الله. دومره اجر د دې انسان کیږي لکه دی چې د دشمن د يهودي د نصراني مقابله ته د الله د پاره جنگ کوي او جهاد فی سبیل الله کوي. په کور کې د الله د مجاهد اجر درکوي، د حاجی اجر درکوي، د مجاهد اجر درکوي. قدم په قدم درته نیکی، قدم په قدم درته ګناه معاف کیږي. یو منځ د یو په 20 درجو باندې کیږي. په لاره کې چې په یو مسلمان د سلام واچو 10 نیکی درته هغه لیکلی کیږي. یو سا چا سره د په جماعت کې لاس ملاو کو دستا او د هغه دواړو ګناهونه داسې رجیږي لکه د خزان په میاشت کې، د خزان په موسم کې لونې نه چې دا پاڼې رجیږي. دا صرف په مصافحه باندې. او چې به په جماعت کې کینی منځ دی وکړو. بل دغه حدیث د بخاری کې ذکر دی. حدیث کې راځي وای فاذا صلى چې په جمع منځ وکړو لم تزل الملائکه تصلي عليه ما دام في مصلاه. ملائکه لاسونه پورته کړي دعا درته کوي چې یا الله دا فلانه حاجی صاحب، فلانه امیر صاحب، فلانه صاحب په د باندې رحمتونه را نازل کړي. ملائکه زما او ستا دعا بیا قبلیږي یا بنا، ځکه من کې ګناهونه ډیر دي. ملائک داسې یو مخلوق دی چې لا يعصون الله ما امرهم. ملائک داسې مخلوق دی د رب العالمین چې په ټوله دنیا کې د الله رب العالمین خلاف نه کوي، یو ګناه د رب العالمین نه کوي. الله چې ورته په څه باندې امر کړی دی هغه ټول اوامر تطبیقوي. نو داسې یو څوک، داسې یو بزرګ مخلوقه چې د الله ولی وي، د الله دوستان هغه ته دعا کوي، قبليږي به کنه به قبليږي. د ملائکه دعا واخلئ زما عزت مند ورونو. ملائکه ته دعا کوي. څنګه دعا کوي؟ دعا موري بخاری کې دا حدیث دی. اللهم صل عليه، الله په د باندې خپل رحمتونه را نازل کا. اللهم ارحمه، الله دا خاص په دې بنده باندې رحم وکا، رحم په وک رب العالمین. او دا الله رحمت چې در باندې وشو نو بیا دې مزي دي، په دنیا کې هم کامیاب، په آخرت کې هم کامیاب. نو زما عزتمند ورونو ملائکه ته دعا غواړي د فرضي منستا پر اتګ باندې د دې دومره اجرونو سره. او مونږ او تاسو بیا هم سستی کوو او په دیرو کې لګیایو، په دیرو کې منځونه کوو، او یا چې کم دی په کورونو کې منځونه کوو. نو په ایمان ووایي چې د څومره خیر نه مونږ محروم یو، څومره غټ کارونه هغه زمونږ نه پاتې. زما عزتمند ورونو په جمع باندې منځ کول دا ګوره نه یوازې چې تا ته په اجرونه ملاویږي، بلکې چې کم انسان په جمع منځ نه کوي سردار دو کونین فرمایي چې دکې د منافقت علامه ده. منافقت علامه ده پکې د په زړه کې نفاق دی، د په زړه کې د الله سره مینه نشته، د الله د پیغمبر سره محبت نشته. که ستاسو خیال وي کله چې په دې یورپ کې یا د کافرو په ملکونو کې د رسول الله په شان کې ګستاخی وشي، مونږ ټول مسلمانان راوځو خپل د مسلمانانو دکانونه وسوځو، ټیرونه وسوځو، لارې بندې کو، دا وکړو هغه وکړو. یره جی عشق رسول دی، رسول الله باندې ځانم قربان دی. زما عزتمندو دا طریقې غلطې دي. دا نه وایو چې کافر صحیح کار کوي، نه، کافر خود الله دشمنان دی او الله به هلاکوي، الله به غرقوي. خو زمونږ دا طریقه غلطه چې کله کافرو د پیغمبر ګستاخی کوله نعوذ بالله، نو مونږ او تاسو له پکار ده چې د پیغمبر عزت وکړو، د پیغمبر سره مینه وکړو، د پیغمبر احترام وکړو، د الله دین اوچت کړو. هغه څنګه دی چې د پیغمبر سنت په ځان کې راولو. مونږ د پیغمبر په سنتو عمل نه کوو، جمع له نه راځو جومات ته، او څه کې پتا باندې د الله پیغمبر پتا مینان یو. مینه دې ته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي جمع له راځئ، که نه راځئ کور ته مو اور اچومه. پیغمبر براتو، صحابه کرام براتل په جمع باندې، او مونږ څه کوو؟ او مونږ چې دی
هغه په بل شکل باندې د پیغمبر سره د مینې اظهار کو. دا ګوره د مینې اظهار نه دی زما عزتمند ورونو. ځان ته وګوره چې زه څومره د پیغمبر په سنتو برابر یم، څومره د پیغمبر د احادیثو باندې زه عمل کوم. د دې وجه نه حدیث کې داسې راغلی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی. دغه حدیث چې دی په مسلم شریف کې هغه به ویله وقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ویتابا مون صحابه کرام کتلو چې زمونږ دا نظریه وا، دا معقیده وا چې څوک د جمع منځ له ناراضي خاصتا د سحر او د ماسخوتنه، نو دی ته مونږه په زړه کې هم دا ویله چې دی کې نفاق دی، دی کې منافقت دی. د منافقت صفات په دې انسان کې پیدا شوی دی. د دې وجه نه صحابه کرامو به دومره ترغیب او دومره هغه شوق کې به چې ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. دا په مسلم شریف کې دا حدیث دی. یو سړی به مونځ ته را روان کړو چې د دوو کسانو په اوږو به لاس خودی او خپو به کارم نه کو او په صف کې به ودرو. دومره زیات ولی ځکه چې د منافقانو په صفت کې را نشي دا کسان. نبی علیہ السلام ځکه فرمای بخاری کې دا حدیث دی ان اثقل صلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر. د ټولو نه درون منځ، د ټولو نه ګران منځ، د ټولو نه مشکل منځ منافقانو ته کم منځ دی؟ د سحر منځ ته راتلل او د ماسخوتن منځ ته. نو زما عزتمند ورونو داسې لږه یره پکار ده، یره د دې پکار ده چې زه هسې نه یم مسلمان او سبا له په ورځ د قیامت د منافقینو په صفونو کې راپورته شمه، سبا له په ورځ د قیامت د جهنمینو په لیست کې زما نوم راوځي. ولې په جمع دې مونځ نه کوو؟ چې په جمع مونځ نه کې خو ګناه کبیره دې وکړه، او ګناه کبیره رب العالمین چې کوم دی به انسان ته د هغې سزا ورکوي. د دې وجه نه یو حدیث کې راغلی ترمذي کې دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فتوا. هغه نه چا تپوس وکړو عن رجل د بل سړي باره کې یصوم النهار چې د ورځې روجې نیسي ويقوم الليل او د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ وي، خو لا یشهد جمعة ولا جماعة، نه د جمعې مونځ له راځي او نه جمع مونځ له راځي. عبدالله ابن عباس فرمایل هو فی النار، دا بم جهنم لذي. یعنی جمع پرېښودل انسان جهنم ته رسوي. او دا د صحابه کرامو فتوا زما عزتمند ورونو. نو انسان په چیرته رسیږي؟ انسان چې کوم دی جهنم ته رسیږي د جمع په پرېښودو باندې. نو دا ډیره سخته د وعید فتوا چې صحابه کرامو به ورکوله. نو د دې وجه نه زما عزتمند ورونو ډیر احتیاط پکار دی، ډیر د دې دین سره لګاو پکار دی، لږ شان جرأت پکار دی، لږ شان همت پکار دی، لږ شان د شیطان په سترګو کې خاورې وراچول پکار دی. دا ځواني چې ده دا ښکلي نعمتونه چې الله په موږ او تاسو کړي دي، جوماتونه هم په خوا کې دي، اذانونه اورو، او ایمان هم دومره کمزوری دی چې نم راپورته کوي چې د جومات ته لاړ شو. نو دا نه دي کول پکاره. ځان کې لږ غیرت کو پیدا کول پکار دي. معمولی په پښتو کې څومره غیرتونه کو، معمولی په روپۍ باندې په اخبار کې راغلی چې په 1 روپۍ باندې د 2 ماشومانو جنګ او راووتل خلک 15 مړي پکې وشو. په روپۍ باندې ته دونه غیرت کې او ناروا غیرت، بې غیرته غیرت پکې. دا غیرت وکا جماعت ته راشه، ګاونډي ته وښایه چې جماعت دا دی، خپلو بچو ته دا تربیت ورکا او دا اجرونه دا ورته بیانوه. زما عزتمند ورونو خاص کر د ماسخوتن او د سحر مونځ د دې خاص فضیلت راغلی. نبی علیه السلام فرمایي مسلم شریف کې دا روایت دی چې من صلی العشاء فی جماعة، چا چې د ماسخوتن مونځ په جمع باندې وکړو فکأنما قام نصف اللیل، د دې انسان دومره اجر کیږي لکه دی چې نیمه شپه الله ته په عبادت باندې ولاړ وي. لکه نیمه شپه چې ته ولاړ او بندګي کې، نیمه شپه 4 غنټې 15 غنټې، دومره اجر الله د صرف په دی وجه د ماسخوتن درکې. ومن صلى الصبح في جماعة، او څوک چې د سحر مونځ په جمع باندې کوي فکأنما صلى الليل كله،
نو د دې دومره اجر کیږي لکه نیمه شپه چې نور ته الله ته ولاړې، نیمه شپه د ماسوتن کې ته میلاو شو او نیمه شپه هغه ته په سحر باندې میلاو شو، نو څومره اجرونه دی وشو لکه ټوله شپه چې الله ته ولاړ وي. او ټول ټال دې څومره ټیم لګیږي 20 منټه 25 منټه په ماسوتن 20 منټه 25 منټه د سحر. خو مونږ ته دا شیطان اسې د اعمال ګران کړي. زما عزتمند ورونو، عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه به فرمایل وای چې زه الله رب العالمین د پاره د سحر مونځ دا په جمع باندې وکم، دا زما د احب الی من ان اقوم الليل، د ټول شپې د بندګۍ نه زما ته دا بهتر او دا غوره ده. نو زما محترم ورونو، د جمع مونځ کول دا ډیر فضیلت لري او ډیر ثواب لري، او پرې ښودلی چې کوم دی هغه انسان د عقاب، انسان د سزاګانو سره مخ کوي. د دې وجه نه یو حدیث کې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، مسلم شریف کې دا روایت دی، وَلَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. په بعضو روایتو کې داسې راځي جمعات، او بعضو کې راغلي 3 جمع، دا د جمعې مونځ ده چې څوک نه راځي او چا دا 3 جمعې پرېښودلې، طبع الله على قلبه، الله رب العالمین به په زړه باندې مهر ولګوي، د ده زړه به مسخه شي، د ده په زړه کې به د خیر اراده نه راځي. او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، بیا به غافلی. بعض روایتو کې ورسره جماعتین ذکر دی او بعضو کې صرف د جمعې ورځ پکې ذکر ده. یعنی کوم انسان چې د جمعې مونځ له د جمع اهتمام نه کوي، دا انسان به په غافلینو کې راشي، غافل به بیا به د قرآن خبرې به کېږي، په تا به اثر نه کوي، د قرآن بیان به راځي هغه به نه اوري، دا ټول په ګناهونو کې، د ټول په ګانو په بجانو کې، په دې کې به مشغول او زندگی به داسې تېره شي او مرګ به دله راشي او بیا به د سره جواب نه. نو زما عزتمند ورونو، په دنیا کې دا عقاب شو چې د انسان په زړه باندې مهر لګېږي، او په آخرت کې خو مو اورېده چې انسان چېرته ځي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې انسان په دې وجه باندې به هغه جهنم ته رسیږي. نو د دې وجه نه زما محترم ورونو، د جمع اهتمام پکار دی، خاصتا د سحر مونځ مونږ او تاسو مسافرونه اکثره پاتې، څوک په 2 بجې را پاڅېږي، څوک په 8 بجې. زما عزتمند ورونو، دا ګوره ډېر د تاوان خبره ده. د ورځې به 1000 ریاله وګټې، والله العظیم که په دغه 1000 ریالو کې دومره فایده وي چې څومره فایده د سحر په مونځ کې په جمع کې تا ته میلاویږي، الله درنه پرې راضي کېږي، دا نیکیانې درته لیکلی کېږي. حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامة. په ورځ د قیامت په پل صراط کې تیاره ده، په پل صراط چې احد من السیف، د تورې نه تیاره دی، و ادق من الشعر، د ویښته نه نری دی، او مخې ته تیارم د درته ښکاري اومنه. دغه ځای کې چې ته رڼا میلاویږي د سحر په مونځ باندې، د ماسخوتن په مونځ باندې، په جمع باندې چې دا مونځ کې، نو دغه رڼا حاصلول پکار دی. الله رب العالمین قرآن کې هم دغه ذکر کړي چې دغه ځای کې تیاری دی. مفسرینو لیکلي دی آیات په تشریح کې چې یوم یقول المؤمنون والمؤمنات، هغه داسې ورځ ده چې مؤمنان زنانه او ته به دا منافق، یوم یقول المنافقون، منافقان به دې مؤمنانو ته وایي چې مونږ ته لږ صبر وکړئ چې مونږ دا رڼا د تاسو نه واخلو. منافقان به د دې مؤمنانو سره په دې صف کې روان وي چې دا خو زمونږ ملګري او د مؤمنانو د رڼا نه به لږه لږه فایده اخلي. ناګهانه به دغه رڼا ختم شي، نو منافقان به چغې او فریاد شروع کړي چې مونږ ته انتظار وکړئ. د الله د طرفه به ورته وویلی شي، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لاړ شئ دې دنیا ته د رڼا ځای، هغه د آخرت نه دی چې ته اوس رڼاګانې ګټې. لاړ شئ دنیا ته، لاړ شئ دغه ځای کې دا رڼاګانې واخلئ. نو بیا به واپس دنیا ته راتلی نشي، نو خابو و خسرو او تاوانیان به پاتې شي. نو دا رڼا چې راځي زما عزتمند ورونو، دا په دې جوماتونو کې ده، دا په نیکو مجلسونو کې ده. الله په سورې نور کې فرمایي، الله نور السماوات والارض. بیا وایي چې دا رڼا چېرته میلاویږي، فی بیوت اذن الله ان ترفع، د رڼاګانو ځایونه دغه جوماتونه دي. لاړ شئ دې جوماتونو ته او دا رڼاګانې حاصلې کړئ.
نو دا رڼا چې تا ته په ورځ د قیامت په پل صراط کې درته میلاویږي هغه د سحر په جمع کې د ماسخوتن په جمع کې نو دا څومره فضیلت دی زما عزتمندو ورونو. په یو روایت کې راغلی دی حدیث کې راځي چې من صلى الصبح په روایت د طبرانی کې راځي من صلى الصبح في جماعة څوک چې د سحر مونځ په جمع باندې وکړي فهو في ذمة الله دی د الله په لوز کې او د الله په عهد کې او د الله په امان کې شامل شو. الله ورله امان ورکو. څه مطلب امان ورکو؟ علماء لیکلي چې دی انسان ته به څه نه وي ځکه دی مونځ وکړو د سحر دی ته به ضرر نه رسي که ضرر دی ورسو تا ته به الله بیا تکلیفونه او عذابونه در رسوي. دویم مطلب علماء لیکلي چې الله رب العالمین به د عذابونو نه محفوظ ساتي. الله به جنت ته بوزي. الله به د جهنم نه بچ کی چې دی کې دومره ایمان دی چې سحر مونځ له دې په جمع باندې راځي. قرآن کې رب العالمین فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. د ایمان والاو د جنت والاو صفت واورئ دا هغه خلک دي چې دا اړخونه جدا کېږي د بسترونه د جماعت او د جماعت د پاره راپورته کېږي او جماعت ته راځي. يدعون ربهم د رب العالمین بندگی کوي خوفا وطمعا د الله د